وی ما ته د زینا اجازت راک. نبی علیہ السلام ته وی ما ته د زینا بس لمی د زینا نه صبري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دسی استاذ نو قربان. نبی علیہ السلام ورته وی ته دا کار د خپل مور سره خوخی؟ تا د مور سره ته برداشت کوي؟ وی نه هرگز نه، زما مور او زینا نه 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 نه. وی ښه. وی دسی دا بل سړی د خپل مور سره نه خوخی. بیا تی تپوس کی د خور سره خوخی؟ نه. وی دسی دا بل سړی د خپل خور سره نه خوخی که. لور سره خوخی؟ وی نه. وی دا دسی بل سړی د لور سره نه خوخی کنه. ته چې ما نه د زینا اجازت غواړي دا به د چا خوري کنه، دا به د چا موري کنه، دا به د چا لور یي که به نه. که مونږ دا تصور وکړه کنه د زینا تصور به ختم شي. ښه دا دسی فلسفه ده چې ته سوچ وکړې چې زه زینا کوم دا به د چا مور نه. نو زه د خپلې مور باره کې دا غواړم، زه د خپلې خور باره کې برداشت کوم، نو د دې دا ورور به برداشت کړي، د دې چې د عزتمن بچي ګرځي دا به برداشت کړي. بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان ته رانږدې کړو، داسې په لاس کې خودي. الله اکبر. نبی علیہ السلام وی اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه.